په دنیا کې تر ټولو سخت‌ترینه مشکل دا ده چې ته د یو چا په مقابل کې څو قدمه مخته ایږدې، مخته ورځې، د هغه د نظر جلب کولو دپاره یوه هڅه کوې، مینه ورسره کوې، لیکن هغه ستاسو قدر ونه لري. دا ډېر سخت حالت ده او کوشش وکړئ د دا حالت څخه خپل مقابل طرف وژغورئ. دا چې ستاسو مېرمن ستاسو په مقابل کې ډېر څه کوي، ستاسو د ګډه کور کار کوي، ستاسو د ټوله فامیلي خیال ساتي، خو تاسو په مقابل کې هغې ته قدر نه ورکوئ. دا ډېر سخت احساس ده. او همدا رقم نارینه هم بعض نارینه یې ډېر زحمت کاږي، مېرمنې ته هر څه برابروي چې په وس کې یي، لیکن مېرمن یې شکر نه کاږي، هغه په نورو شیانو کې فکر یې پلانکي سړي مېرمن دا شی لري، پلانکي سړي مېرمن دا شی لري، زه یې نه لرم. دا قدرداني وکړئ او د بل هغه لږ څه هم چې ستاسو دپاره کوي د هغه قدر وکړئ او مینه احساس کړئ. بد احساس یو چا ته مه ورکوئ. او قدر ناشناسي چې ده تر ټولو غټترین ضعف دی چې یو انسان کولی شي په خپل ژوند کې ولري، او دا ډېر غلط کار ده او د الله جل جلاله هم نه دی خوښ. او په مشترک ژوند کې د دا څخه ځانونه وژغورئ او دا کار مه کوئ.